حضرت امام ابو حنیفه رحم الله محترمو امام ابو حنیفه د کنیت ته ابو حنیفه یعنی دین حنیف والا. عام یو خبره مشهور ده چیرې د امام ابو حنیفه رحم الله نوم ابو حنیفه ولیدي، نو یو روایت د عوامو په خلو باندې مشهور ده ویره د امام صاحب نه چا دی یو مسلې ته پوښتنه کو. امام صاحب هغه مسله کې حیران شو، دا مسله ورته دی وخت یاد نه ورتلو الله کور تراله د امام صاحب رحم الله یو لور و د حنیفه په لوم باندې. نو هغه لور ورته وی چې دا مسله به درته بابا زهل کما، خو په دې شرط چې د خپل نوم سره به زمان د کنیت سره به زمانوم لګي ابو حنیفه یعنی د ابو حنیفه پلار. خو محترمو د حدیث یو قصه د واقعیت چې د عوامو په خلو باندې او په جبو باندې مشهور د لا اصل له اس اصل نه لري. ځکه مورخین او د امام صاحب رحم الله شاګردان دا ذکر کوي چې د امام ابو حنیفه رحم الله صرف یو زوی د حماد په نوم باندې د امام صاحب لوریانی خطر نشته. دا خبره بالکل هوایی منګړه قصه چا جوړه کړې ده او جوړه کړې د دې لپاره چې د لوی امام ابو حنیفه رحم الله بدنامي وکړي په دې مسلې سره. اوس امام صاحب رحم الله غونتر علم دریاب چې 13 جمعو کې ما تاسو په وړاندې سنه حالات داغي بیان کړه، اوس هغه دې ته مجبور کیږي چې راځي خپل لور نه مسلې ته پوښتنه کوي. بهرحال محترم ابو حنیفه کنیت ولید نو دا دین حنیف طرف ته نسبت کوي. د اسلام دویم نوم هغه ملت حنیف ده. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا. دین حنیف چې د شرکیاتو او د رسوماتو نه پاک دین، د هر قسم باطل نه هغه مایل دین طرف ته حق طرف ته مایل، هغه ته دین حنیف ویل کېږي، دین حنیف والا. او ابو دا هر ځکه په معنا د پلار سره نه راځي، دا جاهلانو ذهن دی. ابو چې څنګه په معنا د پلار سره راځي دي په معنا د والا سره هم راځي. لکه روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راغی جمعه ته، د علی رضی الله عنه کور ته راغی. علی رضی الله عنه کور نو تاسو وکولي علی رضی الله عنه کور کې خبر شوی د جمعه ته تل د خاورو کې پروت ته وده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعه ته راغی आवाज وکړو، علی رضی الله عنه دا ټول په خاورو باندې ککړ پکړ شوی دی. ورته وی قم یا ابا تراب، پاسې گئے خاورو والا. وسالتم ابا یا ابو دا په معنا د پلار ناراضي، په معنا د والا راضي. یا دغه شانتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي، ابو هريره خپل نوم نه د کنیت ته یا ابا هريره د پښو پلار معنا نه ده، بلکې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو پښو به رضان سره ساتونو نبی رسول الله ورته یا ابا هريره اے پښو والا. نو دغه امام ابو حنیفه په معنا د حنیفه د پلار ناراضي، بلکې ابو حنیفه دینی حنیف والا. خپل نوم د نعمان دی، نعمان او نعمان نوم علماء وجه ذکر کړی دي، وجه تسمیه ذکر کړی ده. یو وجه دا ذکر کړی ده چې نعمان د نعمت نه اسم مبالغه صيغه ده، ډیر لوی نعمت باندې راځي. او لوی نعمت الله رب العزت دین ته ویل دی الیوم اکملت لکم دینکم. دیو جن علماء وی امام ابو حنیفه رحم الله د لوی نعمت چې دین دی د دې تدوین وکړو، دای ولیکو در روانو مسلمانانو د پاره د قیامت پورې د دین محفوظ کو، د دې یو حساب هم مسلمان د نظر نه پټ نشي او ځای ونشي تر قیامت پورې. او دویم وجه بیان کړی د نعمان، وای نعمان هغه یینې ته ویل کېږي چې په بدن کې گردش کوي. حافظ ابن حجر رحم الله فرمایي، حافظ ابن عبد البر رحم الله فرمایي، وای نعمان هغه یینې ته ویل کېږي چې دا په بدن کې گردش کوي، سرایت کوي. یین ورسیږي دا غي په زور سره یخته غټیږي، نوکانو ته ورسیږي نوکان غټیږي، زړه ته ورسیږي زړه کار کوي. د ټول بدن دا حیات دا په دغه یینه باندې چې دا ورسیږي دا روغي ودی کې ژوند دي. دغه شانتی امام ابو حنیفه رحم الله د نبی علیہ السلام هغه دین چې دا د مستحباتو په شکل کې وو، دا د سننو په شکل کې وو، دا د واجباتو په شکل کې وو، دا د فرایضو په شکل کې وو، د دې تدوین وکړو، د
مشرق نواله مغرب پورې هغه ورسېدو او د مغرب د شمال نواله د جنوب پورې ورسېدو. نن پوره دنیا کې بغرضی اسلام براوړي، تبلیغی حضرات بغرضی، نور خلق بغرضی، علما به بیانونه کوي، التب خلق اسلام راوړي د اسلام احکامات ورته وخایا. د امام ابو حنیفه رحم الله په خبره اخلي چې دین تدوین کړي دا غینه ورته اسلامی احکامات ورخي. او درې موجود نعمان ذکر کړي د علماو، و نعمان دا په عربو علاقو کې یو قسم واخه کېږي، سور رنگ کې واخه دي، او د دې واخو خوشبوئی دا تقریبا 2-3 میله پورې لري رسیږي. نو څنګه چې دغه واخو هغه خوشبوئی 100 میله پورې لري رسیږي، دغه سي امام ابو حنیفه رحم الله چې رقم دین تدوین کړی دی هغه نن مشرق نه مغرب پورې او شمال نه جنوب پورې هر ځای ته رسیدلی دي. داغي بوئی داغي आवाज نن داغي کتابونه هر ځای کې خور دي. بر المحترم خپل نو میدان نعمانو